السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو دا حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ د پونتون مشرانو په تالار کې ازموینو تراغلو ځوانانو ډیر زیات خوشحالي و چې په آزاد اسلامي افغانستان کې نن بیا د داسې یو علمي پروګرام شاهدان یو چې په دې کې زموږ د ولس ځوانانو ته د تعلیم یو نوی فرصت پیدا کیږي. قدرمنو، د افغانستان ولس د دنیا د نورو ولسونو په نسبت باندې یو څو خصوصیات لري. یو ځانګړتیا د دې ولس دا ده چې د کم وخت نه د ولس ته د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په توسط باندې دین را رسېدلی، د هغې ورځې نه دغه ولس الهي دین ته وفادار پاتې شوی. الله تعالی چې مسلمانانو ته کوم دین ورکړی دا فطری دین دی، په دې معنا سره چې دا د هر انسان د فطرت سره برابر او جوړ دین دی. په ټوله دنیا کې چې په کوم ځای کې انسانان ژوند کوي، د هر ځای د هر وخت انسانانو د مزاجونو د طبیعتونو سره برابر دین دی. د دې ټول دین 5 شیان مقاصد دي. اول، د مسلمان دین به محفوظ وي، په آزاد او مطمئنه فضا کې به د الله تعالی عبادت او بندگی کولی شي. که داسې یو حالات سازگار شي چې د په آزاد او مطمئنه فضا کې د الله تعالی د عبادت او بندگی نشي کولی، بیا ورته الهي حکم دی چې تاسو هجرت وکړئ او جهاد وکړئ چې بیرته داسې یو مطمئنه فضا برابر کړئ چې په هغې کې تاسو د الله تعالی عبادت او بندگی دا وکړئ شي. دویم، هغه د نفس حفاظت، چې د مسلمان نفس تا به محفوظ وي. مسلمان به کوشش کوي چې د خپل ځان د حفاظت لپاره وسایل او اسباب برابر کړو، د خپل ځان نه دفاع دا وکړو. او حضور علیه السلام ارشاد فرمایي چې کله یو انسان د خپل ځان نه دفاع کوي او په دې لاره کې د مړ شو نه دی شهید دی. همدارنګه یو سړی د خپل ځان د دین نه دفاع کوي، نو حضور فرمایي چې کله په دې لاره کې د مړ شي نو دی شهید دی. دریم مقصد د اسلام هغه د عقل حفاظت دی. د داسې نظریات او د داسې فکرونو د داسې ماحول نه مسلمان ځان ساتي چې هلته د عقل متاثر کیږي، د داسې خوراکونو نه به ځان ساتي چې د عقل متاثر کیږي. د دې وجه نه اسلام د شراب اسکل حرام وګرځول، ځکه دې سره د انسان هغه عقل سالم نه پاتې کیږي. او څلورم مقصد د اسلامي شریعت هغه د خپل عزت، د عرض، د اولادونو حفاظت دی. د خپل حیا ساتنه به کوي، د خپل عزت ساتنه به کوي. دا په ده باندې واجب دی. که په دې لاره کې د مړ شو، د خپل عزت نه د دفاع په لاره کې مړ شو، نه دی شهید دی. او پنځم، د اسلامي شریعت مقصد هغه د مسلمان د مال حفاظت دی، چې دی به د خپل مال نه حفاظت کوي. که یو طرف ته مسلمان ته دا حکم شوی چې د بل مسلمان د مال نه بزان ساتي. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه.
خو بل طرف ته بیا مسلمان ته دا حکم هم شوی چې ته به د خپل مال نه دفاع دا هم کې ومن قتل عند ماله فهو شهید. یو سړی د خپل مال نه دفاع کوي او د دفاع په لاره کې دی مړ کړی شو نو دی شهید دی. دا 5 شیان د اسلامی شریعت مقاصد دي چې هر مسلمان ته دا متوجه دي. په انفرادي توګه باندې هم د هر مسلمان ذمہ داری ده او چې کله یو اسلامی حکومت جوړ شي نو د اسلامی حکومت هم دغه ذمہ داری ده چې دا به د ولس د دین حفاظت کوي او دا به د ولس د نفسونو حفاظت کوي، دا به د ولس د عزتونو حفاظت کوي، دا به د ولس د عقلونو حفاظت کوي او دا به د ولس د مالونو حفاظت کوي. د تاریخ په اوږدو کې داسې اوقات راغلي دي چې زمونږ ولس د خپل وخت نظامونو نه غیر مطمئن پاتې شوی او د غیر اطمینان وجوهات دي. یو وجه دا ده چې دغه دور چې کوم حکومتونه تیر شوي دي زمونږ مجاهد ولس، دیندار ولس د دین پر رابطه باندې د خپل حکومتونو نه مطمئن نه، د دین نه پورا دفاع نه کوله، دین ته پورا وفادار نه، د دین د نشر اشاعت اهتمام نه کول. یو دویم د خپل اولادونو پر رابطه باندې ولس مطمئن نه. حکومت دا چې جوړیږي د ولس لپاره جوړیږي، د ولس د اولادونو لپاره جوړیږي، د ولس د آینده لپاره جوړیږي، د ولس د اولادونو د آینده لپاره جوړیږي. دغه حکومتونو د خپل ولس د اولادونو صحیح تربیه دانه ده کړي. یوازې اسلامی افغانی فکره نه دا ور کړي بلکې دې ته لار واره کړي چې دغه د مجاهد ولس د اولادونو ته غیر افغانی پردی نظریه او فکر داخل شي، غیر اسلامی افکار ورته داخل شي، په غیر اسلامی په غیر افغانی افکار باندې وروزل شي. تاسو ولیدو چې په دې څو لسیزو کې چې کم بدبختی تیر شوي، کم مشکلات تیر شو، همدغه د ولس بچیو چې د وخت حکومتونو د دې امانت خیال نه ساتلی، د دې امانت حفاظت نه کړی، ولس بچی دوی ته غیر اسلامی او غیر افغانی فکره دا ورکړې وه. د خلق او د پرچم په شکل کې زمونږ د دې غیرتي او دیندار مجاهد ولس بچی دا وروزل شو. 14 کاله د دې ولس لپاره د خپل اولادونه دردسر او عذاب دا وګرځید. ته د خپل اولادونو په وجه باندې ولس مهاجر شو، ولس جهاد ته مجبور شو، ولس یو دنیا بچی نور د دغه بچو په مقابل کې شهیدان دا ورک. دا دغه وخت حکومتونو جفا و د خپل ولس سره، د خپل ولس د اولادونو سره جفا او ظلم د خپل ولس د اولادونو امانت ونشو ساتلې. دا غي نه وروسته د مدارسو طالبان مخې ته راغلو او هغه مشکلات چې په دې ملک یو هغه مشکلاتو ازاله وکړه او د مدارسو طالبان علما مجاهدین د ولس په څنګ کې دا ودرېدو چې 15 کاله کم نظام د تیرې دورې د امارت قائمو په هغه دوره کې هم دغه وخت د امارت دا امتحان ولس دا امتحان ورکو چې وړاندې چې تا کوم تشویش لاره د دین پر رابطه باندې هغه تشویش اوس وجود نه لري. کتا د خپل اولادونو پر رابطه باندې کوم تشویش لاره هغه تشویش اوس وجود نه لري. 15 کاله دوره کې د ولس بچی په اسلامی او افغانی فکر باندې ورته وروزل او د دې ولس د دین هر برخه دغه حفاظت وک. هغه تشویش چې د کلونو نراپدې خو د ولس سره پروتو د اسلامی امارت لخوانه هغه تشویش رفع شو، ولس ته ډېر صفا او آزاد اطمینان ورک چې زه ستا د دین محافظم، زه ستا د اولادونو محافظم،
زه ستا د مالونو محافظ یم، زه ستا د عقل او د فکر محافظ یم، زه ستا د اولادونو محافظ یم. دې ته به داسې غیر اسلامي غیر افغاني نظریه نه ورکوم چې ستا قاتل به جوړیږي. بیا به د خپلو بچو د لاسه ته بیا هجرت ته مجبورې، بیا به جهاد ته مجبورې. دغه 100 کلنه دوره د اشغال چې موږ او تاسو ولیده او زموږ او ستاسو د وړاندې تېره شوه، په دغه 100 کلنه دوره کې همغه د افغانستان د ولس بچي وو چې غلط روزل شوي وو، په غیر اسلامي او غیر افغاني نظریه باندې روزل شوي وو. زما او ستا ټانګ د ولس خلاف استعمالېده، جاز د ولس خلاف استعمالېده، توپ او نور دفاعي وسایل په ځای د دې چې د ولس سرحدات وساتي، د ولس جغرافیوي سرحدات وساتي، فکري سرحدات وساتي، د ولس په خلاف استعمالېده. ولس 100 کاله یو درنه پریشانی دا تېره کړه. د دغه خپلو بچو د بعضې بچو په مقابل کې بیا ولس یو ډېر لوی تاوان برداشت کړ. په دغه ادوارو کې، په دغه 4 لسیزو کې چې څومره قرباني ورکړل شوه، دا د اسلام په تاریخ کې دا وجود نه لري. د افغانستان تاریخ د دومره قربانۍ نه خالی دی. اوس چې کوم نظام راغلی دا هغه نظام دی چې ولس ته اطمینان بخي، ولس ته تسلي دا ورکوي، عملي اطمینان ورکوي. د ولس ټول فکري سرحدات دا محفوظ دي. په دې باور دی ولس چې موږ د دغه نظام نه د خپل دین په رابطه باندې مطمئن یو، په دین باندې سودا نه کوي، بېدیني راته نه راوړي. داسې افکار، داسې نظریات، داسې تحریکونه، داسې پروګرامونه په دې وطن کې وجود نه لري. هغې ته اجازه نه ورکوي چې زموږ د ولس د ځوانانو فکر خرابوي، هغه د اسلامي ارزښتونو سره په تضاد کې وي، افغاني ارزښتونو سره په تضاد کې وي. د ولس د اولادونو په رابطه باندې ولس مطمئن دی چې زموږ کوم بچي دي، که دا مکتب ته روان دي، که دا لیسې ته روان دي، که دا پوهنتون ته روان دي، نو الحمدلله د دغه بچو نه به بیا داسې ځوانان نه وځي چې د خپل پلار قاتل وي، د خپل کلي او د ولس د مسلمانانو قاتل وي. داسې بچي به نه جوړي، بلکې داسې ځوانان به روزل کېږي چې د ولس په څنګ کې ودرېږي، د ولس د مرض دوا وګرځي، د ولس همکار بچي دا جوړ شي. دا هغه شی دی چې زموږ او ستاسو پلرونو ته، مشرانو ته دا پوره اطمینان بخي. دا نن چې موږ او تاسو د کوم امتحان شاهدان یو، دا ولس ته د دې تسلي ورکوي دا ستاسو بچي، دا به د دې ولس دفاع کوي، دا به ستا د عقیدې سرحدات ساتي، دا به ستا د جغرافیا سرحدات ساتي. که د دغه ځوانانو نه ټانکیز جوړیږي، که د دې ځوانانو نه توپچي جوړیږي، که د دې ځوانانو نه نور نظامیان جوړیږي، خو دا به د ولس خادمانی، دا به د ولس قاتلان نه، دا به په خپل اسلامي افغاني نظریه باندې دغه خپل ولس ساتي. پردی نظریه، پردی پیشنهادونه، پردی خواهشات دا به ولس ته نه راوړي. اشغال هغې ته به زمینه سازي نه کوي، بلکې دا به د اشغال مخالف وي، دا به همیشه دپاره خپل ولس ساتي. هغه شی چې ولس ته اطمینان ورکوي هغه دغه مسایل دي. ولس ته عملا د خپل دین نه اطمینان دی، د خپل اولادونو نه اطمینان دی، او ولس په دې باندې پوه دی چې دغه نظام د ولس په څنګ کې ولاړ نظام دی. که تاسې وګورئ وړاندې چې کوم نظامونه تیر شوي دي، هغوی د ولس سرمایه دا بهر ته ایستلې ده، ځان دپاره مارکیټونه او سهولتونه کورونه دی په بهر هیوادونو کې جوړ کړي. که د تیرې دورې د امارت د مشرانو شوق او جذبه تاسې وګورئ، یا دا اوس فی الحال چې زمونږ د نظام د مشرانو کوم ذاتي شوق او جذبه ده، یا د جومات جوړول دي یا د مدرسې جوړول دي.
په تیره دوره کې بهر ته نه چا مارکیټ لاره او نه کور لاره او نه سرمایه لرله او په دې دوره کې په دغه شکل باندې که جومات جوړیږي د ولس په خدمت کې دی د ولس اولادونه پکې تربیه کیږي که مدرسه جوړیږي بیا هم د ولس په خدمت کې دی او د ولس بچي پکې تربیه کیږي دا هغه شی دی چې عملا زموږ ولس ته قناعت دا ورکوي همدارنګې نظام ته هم اطمینان بخل کیږي ډېر داسې موارد دي چې هغې سره نظام حوصله اخلي د نظام مشرانو ته اطمینان حاصلېږي هغه دا چې الحمدلله د افغانستان ولس مسلمان ولس دی مجاهد ولس دی هر هغه نظام چې د دوی د دین حفاظت کوي د دوی د عقلونو حفاظت کوي د دوی د نفسونو حفاظت کوي د دوی د عزت حفاظت کوي د دوی د مالونو حفاظت کوي د هغه نظام سره دغه ولس ولاړ دی په تیره 5 کلنه دوره کې هم دی ولس امتحان ورکړی او په دغه دوره کې د 10 کلنه دوره کې هم ولس امتحان ورک ولس دنیا ته دا ثابت کړه چې هغه خلک چې زما دین ساتي زما نفس ساتي زما عزت ساتي زما مال ساتي زما عقل ساتي دا زما د اسلام او د اسلامي شریعت مقاصد دي او دا هغه شیان دي چې زه غواړم که څوک د دغه شیانو حفاظت کوي موږ د هغې په څنګ کې ولاړ یو د هغې نه وړاندې نظامونو د مسلمانانو د دین حفاظت نه کول د مسلمانانو د نفسونو حفاظت نه کول د مسلمانانو د عزتونو د اولادونو حفاظت نه کول د مسلمانانو د عقلونو حفاظت نه کول د مسلمانانو د مالونو حفاظت نه کول ولس په څنګ کې ولاړ نو په دغه 10 کلنه دوره کې چې کوم اشغالو د اشغالګرو د مسلمانانو د دې 5 شرعي مقاصدو دا حفاظت نه کول د دې وجه نه ټول ولس د اشغال مخالف او ټول ولس قرباني دا ورکړه نن چې دا کم بچي زمونږ د وړاندې وجود لري یا په نورو ځایونو کې راوړاندې شوي دي دا د دې ولس بچي دي زمونږ الحمدلله ټول ولس مجاهد دی مجاهد ته ځای دی ولس ورکړی خوراک دی ولس ورکړی کور د دې ولس بمبار شوی د مجاهد د وجې نه د جهاد په لاره کې هجرت د کړی دی د جهاد په لاره کې قرباني د ورکړې ده بچیان د قرباني شوي دي چې دا څومره مجاهدین دي دا د دې ولس بچي دي نو نظام ته هم حوصله ورکوي هغه شیان چې نن په عمل کې وجود لري چې ولس د دې نظام تر شا ولاړ دی د دې نظام پر رابطه باندې د حکومت هم ذمہ داریان وي فرض وي او د ولس هم ذمہ داریان وي او فرض وي او شرعي فرض وي لکه موږ او تاسو مونږ کو دا را باندې فرض وي روزه نیسو را باندې فرض وي زکات ورکو را باندې فرض وي حج کو را باندې فرض وي دغه رنګي فرض د اسلامی حکومت دا هم جوړیږي د خپل ولس په مقابل کې یو د هغه فرضونو نه چې د اسلامی حکومت فرض وي ولس ته امن ورکول دي چې ولس په امن وي د ولس دین په امن وي د ولس نفوس په امن وي د ولس عقلونه په امن وي د ولس عزت په امن وي د ولس مال په امن وي د ولس فکری سرحدات په امن وي د ولس جغرافیوي سرحدات په امن وي دا د حکومت ذمہ داری ده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الله وی تاسو د خپل د دشمن د مقابله لپاره خپل آمادګي ونیسئ د دفاع د امن وسایل لا برابر کړئ څومره چې تاسو طاقت وي قران کریم سره حد نه دی خودلې
د حضور علیه السلام په وخت کې جنگونه په تورو سره دا دغه وخت د جنگونو وسایل او اسباب پرسته په هر دور کې د جنگ د پاره خپل وسایل او اسباب دي. دا اوس چې موږ تاسو وګورو د دنیا جنگونه چې کیږي دا معاصر وسایل لا غواړي، په معاصر وسایلو باندې کیږي دا جنگونه. دغه سي معاصر وسایلو علم دا فرض په حکومت باندې چې داسې زمينه سازي وکړي چې په دغه علم باندې د ولس اولادونه ورزل شي. دغه سي وسایلو ایجادول او د ولس بچو ته په لاس کې ورکول دا فرض وي د اسلامي حکومت. نن که تاسو وګورئ که معاصر وسایل وجود ونه لري، یو ملک، یو حکومت، یو نظام، نو بیا نظام د خپل ځان نه دفاع نشي کولی، نظام بیا د خپل ولس نه دفاع نشي کولی، نظام د ولس د اولادونو نه دفاع نشي کولی. ټول اسلامی دنیا د فلسطین په مقابل کې خاموش ده. ولې خاموش ده؟ عصري وسایل نه لري. جانب مقابل داسې عصري وسایل لري چې هغه اسلامي امت نه لري. د دې وجه نه ټول اسلامي امت د فلسطین په مقابل کې خاموش دی او ټول اسلامي امت په ګناه کبیره کې مبتلا دی. زمونږ د اسلام او د فقه دا جزیه ده چې په مشرق کې یو ښځه د کفارو په قید کې راشي، تر مغرب پورې په ټولو مسلمانانو باندې دا ښځې را خلاصول دا فرض دی. نن تاسو وګورئ چې کوم حالت روان دی، لیکن یو مسلمان یو اسلامي هیواد دا فرض نشي ادا کولی. د اسلامي امارت لپاره دا مهمه ده چې د دفاع وسایل ځوانانو ته برابر کړي، د دفاع په علم باندې د غزوانانو وروزي، دا د ولس بچي دا وروزي، د ولس دغه بچي دوی ته د ولس قرباني معلومه ده، د ولس تومانی ورته معلومه ده، د ولس تکلیفونه ورته معلوم دي. دغه بچو ته چې د تعلیم وسایل برابر شي او د دفاع وسایل ولا پلاس باندې ورکړل شي، بیا دغه ځوانان د ولس دغه بچي د دنیا د ځوانانو نه په هیڅ میدان کې دا کم نه دي. همدغه ځوانان به ان شاء الله زمونږ د ولس د فکری سرحداتو حفاظت هم کوي او د جغرافیوي سرحداتو حفاظت به هم کوي او د ولس د نفسونو، د دین، د عقل، د عزت او د مال حفاظت به کوي. دا د حکومت ذمہ داری ده. همدارنګه د ولس هم فرض جوړیږي د دې نظام په مقابل کې، لکه څنګه چې په ولس باندې منځ فرض دی، زکات فرض دی، حج فرض دی، روزه فرض ده، نو دارنګه دغه اسلامي حکومت په مقابل کې هم دغه ولس خپل واجب لري، فرض لري، هغه دا چې د دې نظام نه به دفاع کوي، د دې نظام په څنګ کې به ودرېږي، نظام سره به حوصله کوي. نن نظام او ولس دواړه د دشمن د منفي تبلیغاتو سره مخ دي. دشمن کوشش کوي چې ولس ته داسې فکره ورکړي چې په نتیجه کې په خپل نظام باندې بې اعتماد شي، په نظام باندې باور کم شي، د نظام نه خفه شي. د دې تبلیغاتو مخنیوي او د دې تبلیغاتو لپاره کار کول دا د نظام او د ولس شریکه ذمہ داری ده. نن د خوشحالۍ موقع ده چې زمونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې ځوانان روزل کیږي، بیا د ولس بچو ته فرصت ورکول کیږي او په داخل کې روزل کیږي. یو څو ورځې وروسته به انشاءالله د هوایي دفاع د پوهنتون د ځوانانو ازموینه دا هم واغشتل شي. وړاندې به زمونږ ځوانان چې روزل کېده د هغه استادانو لخوا به روزل کېده چې هغه به خارجیانو، هغوی سره به ملي او اسلامي افغاني فکر دا نه و. لیکن نن الحمدلله اسلامي امارت
ته دغه ځوانانو د روزلو لپاره خپل افغانان تیار کړی دي په اسلامي او افغاني فکر باندې دا روزي او دا د افغانستان په تاریخ کې یو ځانګړی باب دی چې نن خلاصيږي موږ په خپل اسلامي افغاني فکر باندې خپل ځوانان دا روزو دا هغه کردار دی چې ولسته تسلی دا ورکوي قناعت دا ورکوي چې پاینده کې به زمونږ چې کوم دفاعي قوه ده اکه زمینی ده او که هوایي ده هغه به د ولس نه دفاع کوي د ولس په خلاف باندې استعمالیږي هغه به د دین دفاع کوي د دین په خلاف باندې استعمالیږي نو زما د ځوانانو هم دا خواهش دی چې ځوانان ډېر په شوق باندې امتحان دا ورک او موږ ول تسلی ورکو چې د ازموینو ملي ادارې چې کم سیستمونه دي او هغه کم نتیجه اعلانې په هغې کې انسان لره څه دخل نه خاص سیستمونو په توسط باندې د هغې نتیجه مخې ته راځي هغه ډېره شفافه وي ډېره صفا وي په هغې کې د چا حق نه ضایع کېږي پخوانی ترتیب نه دی چې قلم او کاغذ باندې به مثلا نمرې ورکول کېدې او د استاد له خوا نه به ورکول کېدې بیا به د استاد خوښه وه چاته بیا ډېرولی هم شي کمولی به هم شي نن دغه اختیار مکمل د انسانانو د لاس نه دا وتی دی که هر څومره مشر وغواړي قصدا چې د یو چا نمرې ډېرې که یا کمې کې دا کېدی نشي په دې نظام کې نو موږ تاسو ته د دې تسلي درکو په ډېره ښکلې جذبه باندې په مینه باندې د وطن دفاع ته ودرېږئ د وطن سره مینه محبت دا فطري تقاضا هم ده عقلي تقاضا هم ده او زما او ستا د شریعت تقاضا دا هم ده حضور علیه السلام به د مکې مکرمې سره ډېره مینه کوله چې کله را مجبوره شو او واته نو دی وی چې که چېرته زه د جانب مقابل له خوا نه په وتو باندې نه وی مجبوره شوې زه به د مکې مکرمې نه وی وتی بیا چې روان شو جحفه مقام ته ورسید ډېر خفه شو شوق پیدا چې کاش کې بیرته په مکه مکرمه کې پاتې وي آیات ورته راغی ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد یو وخت به داسې راشي خفه کېږم شته به بیرته مکې مکرمې ته راواپس شي مدینې منورې ته چې حضور علیه السلام راغی ډېره زیاته مینه یې وه د مدینې منورې سره په یو موقع باندې وایي دغه جبل احد د موږ سره مینه کوي موږ د دې سره مینه کوو چې کله به په سفر باندې ووت بیرته به واپس راته و د مدینې منورې حدود به ورته ښکاره شو نو په سورلۍ باندې به چې سورو دغه سورلۍ له به حرکت زیات ورک د محبت د وجې نه د مینې د وجې نه د مدینې منورې سره د وطن سره مینه د وطن سره محبت دا زما ستا د فطرت تقاضا ده د عقل تقاضا ده د شریعت تقاضا ده زما ستا د شریعت تقاضا ده چې وطن به آبادو وطن به خودکفا ګرځو د وطن نه به دفاع کوو او د وطن د دفاع د وطن د دفاع لپاره به قرباني ورکو من قتل عند ماله فهو شهید د وطن د اسلامي وطن په دفاع کې اسلامي خاورې په دفاع کې چې یو سړی قتل کړی شي نه د مرتبه د شهادت ته نو د وطن سره مینه د زما ستا شرعي تقاضا ده هم ده او د وطن سره د مینې تقاضا ده چې ما ورته داسې ځان تیار کړو چې سبا د خپل وطن نه او د خپل ولس نه دفاع دا وکړی شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین